پیر محمد کاکو په خیر ورسېدې؟ څنګه د اوس دې مریضي؟ خیر اوسه خیر دې نصیب سه وروره ولاکه جوړ یم. مریضي مې نه ده جوړه. پاکستان ته ولاړلم، ډېرو ډاکټرانو ته ورغلم. یو ډاکټر به یو رقم دوا راکړه، بل به بل رقم دوا راکړه. اخر مې په خدای د ګردو څه زړه تور شو. دا دې په پلنډو پلنډو دواوې مې راوړي دي، مګر هېڅ فایده مې ولاکه ورسره شوې. تا پاکستان څه کوئ مسلمانه؟ دلې کم ډاکټران لږ دي. هم زموږ په کور کې د لسو کالې مریضي وه. بله ورځ مې دلته وروسته یوه دانه پیچکاري ور ولګول، جوړ روغه شپه. پیر محمد کاکو دی ښه درته وایي، تا پاکستان څه کوئ؟ دلته یو پوه ډاکټر راغلی دی، په کلینیک کې کښېني، بیخي پر رش دی. ته دغه ته ورسه، دغه پلنډه دواوې دې وغورځوه، خدای به وکړي ستا ښه به ورسره وسي. سمه ده، زه به ستاسو په خوله وکړم، دا دواوې به وغورځوم. یو وار به دغه ته هم ورسم، خدای مهربانه دی. وندې یو څه ښه مې ورسره وسي چې ته به داسې پوه دی او داسې رش دی باندې نو حتمن په یو څه پوهېږي. وروره زه خو دغو خبرو لیونی کړم. یو وایي هغه ډاکټر ته ورسه، بل وایي هغه ډاکټر ته ورسه، بل وایي هغه ډاکټر ته ورسه. یاره خدای دې وکړي چې دغه ستا چې راوښوي دغه ډاکټر سره مې یو څه ښه وسي. شوي دې نه ویل چې دغه ډاکټر د کوم ځای دی؟ ځای ته څه کوې پیر محمد کاکو، بیخي تکړه ډاکټر دی. سمه ده چې تکړه ډاکټر دی، زه ورځم ستاسو په خوله کوم. نو داسې به وکړو، اوس خو غرمه ده، ډوډۍ به د خیر وخورو، ماپښین به بیا ورچکر شو د خیر. یا پیر محمد کاکو ډوډۍ مو خوړلې ده، څنګه کوو ځو؟ ولاړ به سو کورو ته، اوس غرمه ده نو درته ولې تکلیف ورکوو؟ خیر اوس ستاسو پوښتنې ته م رالو او دغه کار وکړه، حتمن یې وکړه. بس د خیره ماپښین ورځم. ښه اوس انشاءالله ښه دې ورسره کېږي. بس په مخه مو ښه. خدای مو مل شي. خدای مو مل شي. السلام علیکم آقا جانه، ستړي مه شئ. خیر اوسه، زه ته هم ستړی مه شې. څنګه یې آقا جانه؟ ولاکه زویه د دې دواو سره مې هېڅ فایده نه ده شوې. نه کلیوال هم پوښتنې ته راغلي وه، غول دا کلینیک ته یو نوی ډاکټر راغلی دی، ډېر رش دی باندې. ما دغه ته هم یو وار ورسم. آقا جانه ما درته وویل ته د هر چا په خوله کوې، د کلیوالو په خوله جلا کوې. پاکستان ته ولاړې هلته چې دوا وکړه هېڅ فایده نه درته وکړه. دلته لسو پنځلسو ډاکټرانو ته ولاړه دی، هېڅ فایده نه درته وکړه. خپل پرهېز ټینګ کړه، روغ رمټ سړی وې. ناکه د خلکو په خوله مه کوه آقا جانه چې یو څه درته وایي، بل څه درته وایي. څنګه وکړم زویه؟ خو زه خو مریض یم، زه خو مجبور یم چې د یو د بل په خوله به کوم. چې ونه کړم نو څه وکړم؟ دا مریضي خو م یوه ورځ نه ده، دوې نه ده، لس نه ده، خو زه یم بالا په عذاب کړلم. آقا جانه زه ستا په مجبوري پوهېږم، خو ته هم د یوه ډاکټر دوا ټینګه کړه او خپل پرهېز دې وکړه. زویه دا ستا د خبرو څه داسې معلومېږي چې ستا پیسې نه زده کېږي چې نور یې زه په ځان خرڅ کړم. آقا جانه زه د پیسو په کیسې کې نه یم، پیسې چې ستا بلا واخلې. زه ستا د ژوند په خاطر درته وم. زویه ته ستا بابلا دې پرېږده، سبا خو دغه ډاکټر ته لا یو وار ورځم، ځان ور ښکاره کوم. بیا چې هر څه وسول هغه به کېږي. دا یوه خبره زه درته کوم چې یو غرام لرې لا بې نصفه مه یې. آقا جانه پیسې چې ستا بلا واخلې، زه وایم یو سم ډاکټر ته به ورسو، نتیجه به معلومه شي. ولاړ شه بې غیرته، ما ته لارښوونه مه کوه. زوی مې نه لیدی چې پلار ته لار ورښیي. لا دې ما ته پر پیسو دې ما راوړی دي، پیسې دې نه زده کېږي. آقا جانه ما خو ستا دپاره وویل، ستا د ژوند په خاطر ما تا ته دا بس زما دپاره مه وایه، ځه پرېږده دا لاړ شه، ستا دپاره مې وویله. والله حاجي صاحب در پخوا ښه سوی دی ماشاءالله دي. حاجي صاحب وبخښه، دا لونګۍ خو دې ایسه که د سر د درد فشار به دې وګورم. دا رخچه نام ایسه که حاجي صاحب؟ او حاجي صاحب دا سال دی، درته ومې ویل چې دا غوړ کم کړه، دا مالګه هم ته لکه چې ډېره خورې. د سر فشار دې ګر سره اسمان ته رسېدلی دی.
اوس به زه دوا درکړم انور دوا خو به دې نه قضا کړی حاجي صاحب دوا یا یو بل ډاکټر ته مې یو څو ګولۍ اخیستې وې نور بیا د چا دوا نه ده څو وارې مې درته ویلي دي حاجي صاحب چې د بل ډاکټر دوا مه خوره ځه ولاړ شه زه تاته سره دوا نه درکوم زما دوا ته نه خورې عملي کوې نه نو ته چیرې ښه کېږې ډاکټر صاحب فقط 10 دانې ګولۍ مې د دواخانې څه واخیستې 2 وخت مې خوړلې بل مې دې چا دوا نه ده خوړلې مګر اوس نه یم جوړ فشار مې ډېر لوړ دی خیر د دې پلازه دوا درکوم که چې بله پلاره بل ډاکټر دوا خوړلې وه بیا ولاکه درکړم چې دا زما پر هغه ګولۍ ښه کېږي بیا ولاکه درکړم دغه دې غوړ خو به دې نه یې خوړلې بله ورځ مې لږ نو کې غوړ وخوړل بیا مې نه دي خوړلې غوړ به ګرسران نه خورې بله سم مالګه به هم نه خورې په کتاخ کې خو به پروا نه لري یا ګرسره هم مه خوره وږه بس د ورځې 5 غاښه خوره دغه دې سهار وچې شیدې په ناره خوره سمه ده تر تیزاکو نعناع خو به پروا نه لري هغه لږ خوره ډېر مه خوره دغه دې د غوایي غوښې خو ګرسره مه خوره د پسه دا مه خوره دغه د چرګ غوښې نه دي دا یخچالي دغه ډېرې خوره چې کوښښ کوه چې دغه ډېرې او دا یخی ډېر خوره ښه دي د دې پلا مې دوا یو نه کې زیاته در نوشته کړله حاجي صاحب 10 بوتله شربت دی یو 10 پاکټه ګولۍ دي فقط یو 50 ثانیې پیچلي دي شربت به داسې کې 15 بوتله شربت نه دی دا به د لمانځه وروسته خورې د اوبو پر ځای څښم د اوبو پر ځای څښه خیر اوبه فقط یو ګیلاس قدر سره څښه چې هغه دې هلته سره حل کړي او ډېره فایده درته کوي انشاءالله د دې پلا ښه کېږي حاجي صاحب دغه نسخه به واخله هغه بله پلا چې دا دواخانې څه دوا رانیول د هغه دواخانې سره رانیسه دغه دې ما پر شا ورته نوشته کړي دي سمه ده سمه ده راځه مهرباني وکړه ډاکټر صاحب اجازه ده راځه حاجي صاحب دوا دې راوړله و د ډاکټر صاحب دوا خو مې راوړله بس ته راکړه دلته راځه دلته کښېنه حاجي صاحب بس سید حاجي صاحب دوا سمه در کړې ده او دغه شربت به هم باره وخورې دا د 5 ورځو دوا ده حاجي صاحب بیرته راسم برته راسه حاجي صاحب برته بیا راسه دغه ده حاجي صاحب بس دغه د نسخه ده حاجي صاحب بیا دا نسخه او دوا برته در سره راوړه کومه مریضي دي دا ولا ډاکټر صاحب د معدې تکلیف لرم ښه هر څه دوايي چې مې کړي دي هېڅ پیدا یې نه درته کړې یو چا راته وویل چې پاکستان څخه یو ښه تکړه ډاکټر راغلی دی نو هلکه ته به راولاړ شي د ده نه به پوښتنې کوې زه به دلته نوشته کوم حاجي صاحب نوک خوږېږي حاجي صاحب ژۍ درد کوي حاجي صاحب زکام درد کوي حاجي صاحب لاسونه درد کوي حاجي صاحب معده درد کوي حاجي صاحب سر درد کوي حاجي صاحب خوله خوږېږي حاجي صاحب غوږونه درد کوي حاجي صاحب سترګې دي کمزورې دي حاجي صاحب ویښتان کمزور دي حاجي صاحب سر درد کوي غوږونه درد کوي مغزه مو راخراب کړ پر سر مو د خدایي درد دی حاجي صاحب ته خوشکه ولي کوې بس اوس د ده د مرضي معلومات ما ته وشو دا د اعصاب دي د اعصابو تکلیف لري دا د دستي دي خبرې در باندې وغمېدل لاسونه دي داسې ونیوله پر سر باندې ته د اعصابو تکلیف لري ښه اوس به تا ته ورور دوا درته نمیشته کړي دوا چې مې درته نمیشته کړه بیا به هغه دوا ته استعمال کړې انشاءالله تعالی ته به ډېر ژر روغ سې بیا به انشاءالله پر تا باندې مریضي ډېر تاثیر هم نه کوي لکه حاجي صاحب خبره داسې ده چې په پاکستان کې ما ته خلکو وویله دلته د ډاکټري خو ډاکټران ډېر دي ولاړ شه په افغانستان کې د ډاکټرانو یو نه کمی دی زه دلته راغلم رښتیا هم دغسې دی دلته خو ډاکټران داسې دي چې کم دي زه دلته راغلی یم د ورځې ما د دې څه قرار نه دی کړی خاص یو مریض لاړ سي بل راسي یو لاړ سي بل راسي نو شکر کې زما د راغه ځای دلته ډېر کار جوړ دی اوس حاجي صاحب آپ کی دوا لیکوم نو بیا به زما شاګرد ته دا دوا وختونه درته وښایي نو ته به انشاءالله تعالی د زموږ د دوا سره ډېر پرمخ کته نه حاجي صاحب دا دوا مې لږ ډېره درته نمیشته کړله ولې چې مریضي دې ډېره ده دا لاندې میډیکل نه دی دغه میډیکل ته چې ورشه وسوې د دغه میډیکل نه به دوا راوړې د بل میډیکل دوا زه نه منم
خاص به د هغه میډیکل دا ښه دوا راوړي. بوتله داسې معلومېږي دا ما وپېژندله د وخت یې زموږ غوښې ته ورکړي دا هغه ما وپېژنده دا ګوره حاجي صاحب ته دا د بېهوشۍ دوا ده د اوښ دپاره نه ده د اوښ دپاره دا د حیوانانو څه دا خلک زما رنګ رابدوي په ما پسې تخریب کوي ما خپل اوښ ته رانیول دغسې هغه یې رقم دغه یې بوتلان یې هغه رقم د ګسلي کړي دا چې ته بېهوشه کېږې دغه شربت په ته څښې د دې دپاره ما در نمیشته کړي دا د اوښ نه ده دا هر سړي چې درته ویلي دي دا تخریب کړی دی. حاجي صاحب دغه چې دا د اوداسه بعده خوړل کېږي او دغه نیم بوتل د ورځې نیم وخت خوړل کېږي نیم بوتل غرمه نیم ماښام او دا چې دی دا په 3 بجې ماښام خوړل کېږي. دا څه وایي د مخکې نوې دوا ډاکټر صاحب دا څنګه دوا ته ماته راکوي دا نیم بوتل د اوداسه بعده خوړل کېږي دا اوس کیسه ده. حاجي صاحب زموږ د دوا او د نورو ډاکټرانو د دوا ډېر فرق دی ما خو ټوله تحصیل په پاکستان کې کړی زموږ د دوا طریقه لږ الګ ده ستاسو ډاکټران چې په دې پوهېدلی نو ته بیا ما ته ولې راکوې هغه خپلو ډاکټرانو ته مو ووایه یا ډاکټر صاحب طریقه یې راوښیاست برابر زه پر وخت خورم نو زه خو نه به پوهېږم نو خدا دې زما شاګرد تا ته د دوا وخت شوی तुम ने हमारी दवा को क्यों دا رقم خبره وکړه لاړم د خدای په امان ورشه مختلي شه هلکه ته به ورشې لاندې هغه میډیکل ته هغه دواخانې والا ته به ووایه ورته دی وایي چې زما برخه جلا کړه دا اوس چې مې ګراک در واستوي مریض ډېره دوا یې در سره رانیول د 25,000 افغانو دوا یې در سره رانیول ورته دی وایي زما کړه جلا کړه داسې نه چې بیا زه در خبرېږم راڅه وړی دي حاجي صاحب ستا مریضي خو ډېره در وخته اوښتې ده حاجي صاحب ته راولاړ شه دا موږ نوی د سترګو ماشین راوړی دی په دا باندې به موږ ستا ټسټ وکړو ورته هلکه وینې شه حاجي صاحب وینې نه نه وینم نه وینم لکه لګي د خوا نه وینې نه 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 څوک چې لیدلی نه دی لکه وینې که نه وینې نه 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 وینم نه نه چې د هر وخت دې ولیدله بیا دې لکه ومه ډاکټر صاحب ته اوس ما نه تعقیب کوې که ما وژنې هیله کوې ودی چې ونه وینې نه دې لکه ومه هیله که وړه مرګ کړه ولا که په تا ولیدل ولیدل لږ هلکه لږ کښېنه حاجي صاحب کښېنه کښېنه دلته کښېنه دا خو د سترګو ټسټ و سترګې دې کمزوري شوي نه باید پس هغه باندې دوا نه یې کړی دوا یې مې بیخي ډېرې کړي دي ډاکټر صاحب پاکستان ته ولاړلم تا پاکستان ته څه کوله زه خو د پاکستان دلې تاسو ته راللم او ته پاکستان ته تللی وې زما خیال په دا سړک باندې ته په یوه موټر کې پاکستان ته ولاړې او زه په بل موټر کې افغانستان ته راغلم